अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې چې موږ سره کوم د چارټس ګروپ راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کو سمپل موږ وګورو دا موږ سره یو ټیبل دی پروډکټ دی منت دی یونټ دی صحیح شو سمپل یو ټیبل هم دلته نه څه کړی دی کریټ کړی دی که دا ټیبل موږ کریټ کوو نو سمپل پروډکټ شو منت شو یونټ شو د دې سلیکشن داسې والو صحیح شو دې ته بورډر لګو انزرټ ته به راشو سوري دلته هوم ته به راشو هوم کې به کلیک کو دلته څه باندې په بورډرز باندې لایک دا آل بورډر شو ما سره صحیح ده کلر هم ورکړی دلته سلیکشن د دې والو دلته راشو دې باندې کلیک کړو دا ټول کلرز را سره صحیح دی لایک ما سره دا سمپل یو ټیبل دی چې په دې کې موږ سره پروډکټ دی منت یونټ دی دغه شان دی ټوټل اماونټ شو دغه شان سبجیکټ دی ډیټ وغیره دی موږ سره په دې کې اوس که زه سمپل د دې سلیکشن داسې والم صحیح شو او دلته راشو کلیک کو څه باندې انزرټ کې موږ سره نن ټاپک چې کوم دی هغه چارټس دی که دلته زه سمپل چارټ باندې کلیک کوم لکه لایک موږ سره راغلی ریکمنډډ چارټس دی که زه د ریکمنډډ چارټس باندې کلیک کو نو موږ سره دلته څه چارټس راشي د دې ډیټا بیس باندې موږ سره څه راځي چارټ پر څنګه چې موږ ایم ایس ورډ کې چارټس ولیده قشان موږ سره ایکسل کې چارټس دي ها که زه راشم دې باندې کلیک کوم نو دا ځان یو ریکمنډډ چارټ شو دا شان دي که په دې کلیک کو دا ځان یو چارټ شو اوکې باندې پریس کړو دلته موږ سره یو پایوټ چارټ دلته څه شو اوپن شو را سره د دې ډیټا بیس باندې موږ سره څه راځي چارټ پر سره دلته انزرټ کیږي که سمبل زرا شم دلته ډیلیټ کم صحیح شو دا شیټ مې دلته نه ختم کو زرا علم دلته دوباره سلیکشن علم د دې ډیټا سلیکشن واغستو صحیح شو دا ما سره دلته د ډیټا سلیکشن رالو سمپل انزرټ ته رالم انزرټ کې مې کلیک کو دلته چارټ باندې صحیح شو که زه سٹارټ کې دې چارټ باندې کلیک کوم نو څه ګورو دا موږ سره یو چارټ رالو او دا چارټ موږ سره د څه په بیس باندې دی د دې ډیټا په بیس باندې موږ سره دا چارټ دلته څه چل شوی دی راغلی دی را سره که زه راشم دلته ډیټا چینج کوم نو دې کې به موږ سره څه کیږي چینج به را سره کیږي صحیح شو کنه نو دا ځان له موږ سره یو ډیټا چارټ دی را سره اوس دلته زه رالم سمپل وګورو دلته هم د دې ډیټا سلیکشن مې داسې واغشتو صحیح شو او دلته انزرټ ته رالم انزرټ کې کلیک مې کو څه باندې دې ټایپ باندې ګوره دا ځان له یو چارټ دی را سره صحیح شو که زه په دې کلیک کم کنه نو دې کې موږ سره دا سیدا آپشنز را سره دا ډیټا بار والے چارټ را سره دا شانته صحیح شو دا شانته که زه راشم دلته کلیک کم دې ټایپ باندې نو دا ځان له موږ سره یو چارټ جوړیږي دلته صحیح شو دا ځان له چارټ دی دلته موږ سره دلته صدا پایو ټیبل باندې کارږي ها سمپل دلته کلیک کو صحیح شو دا ځان له موږ سره یو چارټ دی ورته وګورئ د دې ډیټا په بیس موږ سره راځي یو چارټ پر سره انزرټ کیږي صحیح شو انزرټ ته ورازو دلته به کلیک کو چارټس باندې که زه دې چارټ باندې کلیک کوم نو موږ سره وسه داسې ټایپ یو چارټ راځي صحیح شو دا ار یو خپل مینینګ در سره لکه لایک ما سره دا ډیټا را د دې په بیس باندې موږ سره څه کوي هغه چارټ راته شو کوي څنګه چې موږ ایم ایس ورډ کې ویلو چې موږ سره دې لپاره یو خپل ټیب اوپن کی د شانتي دلته موږ سره ټیبل ډیزاین ټیب دې لپاره اوپن کیږي چارټ لپاره ها سلیکشن والو داسې صحیح شو انزرټ ترا شو انزرټ کې به کلیک کو څه باندې چارټ باندې لایک زرا علم دې چارټ باندې مې کلیک کو صحیح شو کنه نو دا موږ سره دلته سره الو چارټ را سره الو دا شان دې څنګه آګي موږ سره لیاوټ سدا شان دلته هم دې را سره دا لیاوټ الو لا کلر پکې چینج کو دلته نه دې کلر چینج کولی شو دې چارټ چې کوم ټایپ ته غو په موږ ایزیلی اپلای کولی شو ها انزرټ ته برازو چارټ باندې به کلیک کو او دلته موږ څه کوو چارټ په دې ځای نه انزرټ کو داسي صحیح ده بیا به دا موږ سره سری ټایپ سره سره چارټ چې کوم موږ سره سټایل زی دلته نه لګول شو که زه دا سټایل اپلای کوم په صحیح شو دا سټایل په اپلای کو دا شانتي نور لیاوټلو دا لیاوټ لګو په دې باندې نو لګول شو صحیح شو که زرا شپ سه الیمنٹ پکې شو کوم نو څنګه موږ ایم ایس ورډ کې چارټ ویلو دا شانتي موږ سره په ایکسل کې دلته سره راغلي دي چارټ را سره راغلي دي صحیح شو دا شانتي که زه سویچ ټو کالم کوم سویچ ټو رو کوم ایزیلی دلته کول شو ها سلیکټ ډیټا را سره راغلي دي نو ډیټا سلیکشن که فلټرینګ په کوم نو دلته نه ډیټا موږ فلټر کول شو صحیح شو ډیټا ته موږ د دې چارټ نه سکول شو فلټر کول شو صحیح شو چینج چارټ باندې کلیک کوی نو دلته موږ دا چارټ چینج کول شو که زه داسې ټایپ علم صحیح ده دا شانتي که دې ټیب باندې کلیک کوم نو داسې یو چارټ موږ سره راځي صحیح شو چې کم ټایپ چارټ موږ لګول غواړو دلته به دا غي سلیکشن الو او موږ سره به چارټ سکیږي اپلای کیږي بر سره صحیح ده کنه دا موږ سره سره راځي چارټ را سره راځي ٹھیک تا انزرټ ته برازو دا موږ سره سړي چارت سره سره بیا دلته زرا لم دا چارت مې په حل ختم کوم دلته یو بل چارت ټایپ تر سره پایوټ چارت ورته وایو
صحیح شو. نو دا موږ سره ټیبل باندې کار نه کوي داسې ډایرکټ پسې ته دا باول کنورټ کې پایوټ ته. نو که زه راشم دلته پایوټ ټیبل ته دا څه وکړم دا ډیټا کنورټ کړم لایک دا ټول ما څه واغوستو دا پایوټ چارټ ته زه څه کوم دا کنورټ کوم. صحیح شو. دلته موږ سره رالو پایوټ چارټ را سره دا ټول الیمنٹ مې شو کړل. دا پایوټ ټیبل چې کوم دی دا موږ الریډي پریویس کلاس کې ډسکس کړی ها. که زه د دې سلیکشن داسې والم صحیح شو د دې سلیکشن مې داسې واغوستو او دلته رالم کلیک مې کو انزرټ باندې دلته کلیک کو پایوټ چارټ باندې. صحیح شو کنه. نو دلته موږ سره دا په سیم باندې اپلای کیږي په دې باندې اپلای کیږي. سلیکشن مې وړومبي ټیبل واغوستو دلته رالم کلیک مې کوی نو دا موږ سره د پایوټ ټیبل په بیس باندې سره الیو سمبل چارټ رالو. صحیح شو کنه. نو د دې اپلای موږ سره پس راځي په پایوټ ټیبل را سره کیږي. ها دا لکه لایک یونټ زنه شو کوم نو دلته نو مهمه په دې کلیک کو دلته هم راځي را سره ټوټل اماونت چې کوم راغلی دی ټوټل اماونت موږ سره رالو په دې چارت کې. صحیح شو. نو دا موږ سره دې څه را سره چارت را سره ها نو دا پایوټ ټیبل کې موږ سره رالو پایوټ چارت را سره رالو. ټیک تا. نو دا موږ سره دلته څه دي چارټس والا کمانډز دي. ٹھیک تا چې کوم ټایپ چارت او دلته برازو په دې به کلیک کو چارت مونږه اوسته شو. ٹھیک تا. ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا مونږه دا نیکست کوم سپارک لاینز ګروپ راغلي دي دا به ډسکس کو. والسلام.